نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی په یو موقع کې چې انا اغیرکم زستاسونا غیرتیما صحابو ته وی والله اغیر منی او رب العالمین زمانہ غیرتی دی ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن د دې وجه نه چې الله غیرتی ذات ته نو فواحش گناهونه او بے حیائی که کم پټ ته او که ښکاره دي هغې په مخلوق حرام کړي دي. مونږ په پښتو کې عام خلک وایه لکه فلانکې غیرتي دی او زه غیرتي. غیرت ښه شی دی خو مونږ د غیرت په معنا نه پوهېږو او مونږ غیرت په غلط ځای کې استعمالوو. مونږ غیرت دې ته وایو چې لږ غوندې یو سړي را سره غوسه وکړه او زه چې ډز وباسم، دا ګناه ده، دا غیرت نه دی. یا یو سړی په لار رواني او تا سره لږه غوندې بد اخلاقي وکړي او ته د هغې په صله کې هغه له سخته سزا ورکړې او هغه له په هغه معمولي جرم کلک راونیسې، هلکه وایي فلانکې ډېر غیرتي دی، دې ته غیرت نه وایي، دا ګناه ده. یا مثلا یو سړی ستا د پټي نه یو لرګی مات کی یا یو وږی مات کی او ته لاړ شې او هغه سره قطع تعلقاتو کې او د هغه فصل وریبې، د هغه بوساړه خرابه کې، د هغه زوی ووایې، د هغه مال ووایې، دې ته غیرت نه وایي، دا ګناه ده. غیرت څه ته وایي رونو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د یو صحابي راغی او هغه د یو عجیبه مسئلې تپوس وکړو. ویل الله رسول یو تپوس ته نه کوم که یو سړی د خپلې ښځې سره یو پردی سړی گیر کړي نو دی به څه کوي؟ دا یو عجیبه تپوس یې وکړو. یو سړی که د خپلې ښځې سره یو پردی سړی گیر کړي دی به څه کوي؟ شریعت خدا وی چې دې اله به دې سړي له سزا ورکوي د بدعملۍ او د زنا چې څلور ګواني. حضور پاک مبارک او فرمایل د دې خو اله به دې سړي له او ښځې له سزا ورکوي چې څلور ګواني. سړی څه وایي؟ وی ښه د خدای رسوله دا سړی به ځي او ګوان به ګوري او دا ښځه او خاوند به همدغسې ورته ناست دي چې دې ګوانو پسې دې سړي را پیدا کوي. دا کار خو څوک په ښکاره نه کوي چې ګوان یې وویني، نو که دې ګوان طلب کړي هغې به تښتي نه، ناست به یې ورته څه. حضور پاک مبارک یو حکم د لعان دی، هغه دغه وخته پورې لا نو نازل. نبی علیہ السلام او فرمایل وی بس د خدای حکم دا دی چې یا به څلور ګوان پیدا کوي. د زنا د سزا دپاره څلور ګوان دي او غږ به نه کې که دا څلور ګوان دې پیدا نه کړل او بیا هم وی چې دا ښځه زناکاره دی یا دا سړی زناکار دی، نو بیا به تا ته حد قذف میلاویږي. اتیا دورې چې په مسلمان بهتان ولې لګې یا څلور ګوان پیدا کړي بهتان به نه لګې. دا صحابي وی د الله رسوله وی که چرته ما د خپلې ښځې سره څوک داسې ګیر کړل وی زه چې ته پرېږدم وی په توره به تې سر وام او په پلنو به یې نه وام، نیغ په نیغه به یې سر وام، زه به ګوانو پسې ګرځم او دا به دواړه ما ته ناست دي دا سړی او دا ښځه او زه به ګوان طلب کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو. هغه د پیغمبر علیه السلام قول نه رد کو خو د هغه زړه کې یو جذبه راله. حضور پاک وفرمایل وی تاسو د دې سړي د غیرت ته وګورئ. د زړه کې یو غیرت راغی چې زما ښځې سره به سړی زه ګیر کم او ګوان بلی زه به چپ ناست یم که غږ کوم ما ته به اتیا دورې میلاویږي د بهتان. وی د ده غیرت ته وګورئ. وی زما د قسمي چې زه د ده نه زیات غیرتیم، ستاسو نه زیات غیرتیم. والله اغیر مني او الله زمونږ د ټولو نه زما نه زیات غیرتي دی. لذلك حرم الفواحش د دې غیرت ته وجې نه خو یې دا زناګانې او بدعملۍ بندي کړي دي. لکه د یو انسان خپله لور خدای مکه یا خپله لور بدعملي وکړي
یا خپله ښځه یا خپله نوکر او وینځه وکړي نو سړي له پرې غوسه ورځي که نه ورځي؟ په هغه نوکر او په وینځه هم غوسه ورځي. نو دا انسانان چې څومره دي دا زنانه که دا اصیلان دي او که وینځې دي دا ټول د خدای مریان او د خدای وینځې دي. نو چې دوی بدعملي کوي نو پروردګار له پرې غوسه راځي. د دې وجې نه یې بدعملۍ بنده کړي. دغه وخت کې خدای پاک یو بل حکم نازل ولې که دا سړی چپ پاتې کېږي نو هلته که ښځه په بدعملۍ ولیده او څلور ګواهان خو شته نه چې دې ښځې او دې خاوند له زناکار له سزا ورکړي. د لعان یو حکم قرآن شریف کې الله نازل کړ. د لعان حکم دا دی چې دې به قاضي له لاړ شي او قاضي ته به ووایي چې دقسې ما دې ښځې سره مثلا پلانکې سړی ګیر کړی دی. قاضي به دا ښځه راوغواړي چې راویې غواړي ښځې نه به تپوس وکړي. که ښځې اقرار وکړه چې واقعي دا ګناه ما کړې ده نو سنګساره به یې کړي رجم به یې کړي. او که ښځې اقرار ونه کړه هغه انکار کوي چې دا ګناه مې نه ده کړې نو سړی به هم څلور قسمونه وخوري او ښځه به هم څلور قسمونه وخوري. سړی به قسم وخوري چې زما د قسم وي چې زه رښتونی یم او دا ښځه ما په دې ګناه لیدلې ده. بیا به قسم وخوري بیا به قسم وخوري بیا به قسم وخوري او په پنځم ځل به څه وایي؟ په پنځم ځل به وایي وایي که زه دروغجن یم نو په ما د خدای لعنت او غضب نازل شي. بیا به ښځې ته وایي چې تو څه وی؟ نو که ښځه ګناهګاره خو بس اقرار به وکړي او که ګناهګاره نی نو څه به کوي؟ قسم به وخوري. ابه قسم وخوري زما د قسم چې دا خاوند مې دروغ وایي ما دا ګناه نه ده کړې. دوباره به بیا قسم وخوري درې باره به بیا قسم وخوري څلور باره به بیا قسم وخوري او په پنځم ځل به څه وایي؟ وایي که چرته زما دا خاوند رښتیا وایي نو په ما د خدای غضب او قهر. دا قسمونه چې د دواړو وشي نو قاضي به دا ښځه خاوند د یو بل نه جدا کړي. ځکه د خاوند دا خپله ښځه بدنامه کړه جدا به یې کړي. سړي ته به وایي ځه دا ستا ښځه نه ده چې کوم مهر دی هغه ورکوه. او ښځې ته به څه وایي چې ځه که بل خاوند کې عدت ته تېروه او د عدت نه پس د بل خاوند کوه دا مهر دی واله. دا د الله حکم نازل شو. سړی دغه نه بچ شو د شرم نه. ولې که څوک سبا ورته وایي وروره څلور ګواهان خوبونه او بس ښځه وه جدا مې کړه او ښځه هم د تهمت نه خلاصه شوه که دا سړی پې دروغ وایي بالفرض. اوس ورونو ځان لږ پوه کړې. عقل د انسان خو به دا وایي چې هو دا ښځې ته سزا ولې میلو نه شوه لیکن شریعت یو طرف ته نه ګوري دوو طرفونو ته ګوري. کیدای شي چې دا ښځه رښتونې او دا سړی په ښځه دروغ وایي. بعضې وخت یو ښځه داسې وي چې خاوند پې کوشش کوي چې الزام پې هسې بې سو لګوي نیوي خوښه یا د دې ښځې رشته دارانو سره یې روانوي یا بله ښځه خوښه کړي چې د دې نه ځان وساتم نو پته نه لګي چې دا سړی پې رښتیا وایي او که دروغ وایي. هېڅ پته نه لګي. نو شریعت دواړو طرفو ته ګوري هم سړي ته ګوري هم ښځې ته ګوري. که چرته په صرف الزام باندې ښځې له سزا ورکولې بغیر د ګواهانو نه نو بیا خو ډېر خلک داسې دي چې هغوی به په ښځو باندې ډېر خلک نه چې ښځه ولي مړی کړي ډېر خلک نه چې ښځه طلاقه کړي او پلار کری ولېږي بیا به سړی لګیا او په ښځه به الزامونه لګول. شریعت دې ته نه ګوري. شریعت دواړو طرفونو ته ګوري. هلته سړي ته هم ګوري چې یاره د سړي جامه به هم پاکه شي زه بس ښځه ده بل خاوند دې وکړي او دې خوا ښځې ته هم ګوري پته نه لګي سړی پې رښتیا وایي که سړی پې دروغ وایي. نو په دغه موقع حضور پاک مبارک وفرمایل وی تاسو د دې سړي غیرت ته وګوره چې دی وایي چې زه به په توره را سر وم خو زه د نه زیات غیرتي یم. الله زما نه زیات غیرتي دی. د دې وجې د دې غیرت ته وجې نه دا فواحش او زنا او د هغې هغه اسباب وغیره دا رب العالمین حرام کړي دي. اوس الله نظام ته ګوره. هغه سړي د پیغمبر علیه السلام په مخ کې دا خبره وکړه چې که زما ښځې سره خو ما سړی ګیر کا زه به دا چل به سره وکړم مړ به یې کړم. چې څو ورځې تېر شو دا مسله هم دقه سړي ته پېښه شوه. ده ته پېښه شوه چې پېښه شوه یو صحابي نبي علیه السلام ته ولېږه. حضور پاک مبارک ته هغه صحابي هله ووي دا چل شوی دی. نبی علیه السلام وی دا خبرې مه کوه چاته چې پېښه دا راولېږه دې ورغې وی صاحب هغه مسله چې هغه ما فرضي تپوس کړی او ما له غیرت راغی خو ما ته پېښه شوه اوس به څه کېږي. وی ورته ښځه دې راوله
خزه راوستا دې ته شریعت کې لعان وای. خزه من انکار کو وی ما دا ګناه نه کړی او سړیم دعوا کوله چې دا ګناه کړی دا، نو حضور پاک او فرمایلو یو خو پکې خامخا دروغجن دی. داسې کېدی نه چې دواړه رښتونی وي، یا به سړی رښتونی ښځه ګناهګاره ده او یا به ښځه رښتونی سړی په تهمت لګوي. هل منکم تائب، شته چې یو دې دوه کې یو کس توبه وباسي؟ که سړی توبه وباسي چې په ښځه مې تهمت لګولی دی صاحب غلطي مې کړې ده، نو بیا به سړي ته اتیا دورې میلاویږي چې بهتان یې په ښځه ولې ولګو. او که ښځه توبه وباسي چې صاحب زه توبه وباسم دا ګناه مې کړې ده، نو ښځې ته بیا رجم میلاویږي سنګسارېدل. دا د شریعت حکم دی. غیرت دې ته نه وایي. د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د شریعت په حکم عمل کول غیرت دی. د خدای او د رسول خبرې ته غاړه کېښودل او خپل خواهش رستو کول غیرت دی. هغه صحابي وایي زه به په تور عوام پرېږدم به نه، او نبی علیہ السلام فرمایي نه ګورې داسې به نه کې. د الله د رسول حکم راغی قسمونه به سړی مخوري ښځم، او که ستا زړه پړسېدلي یا خپل خواهش دې دفع کا، د الله حکم ومنه، دې ته غیرت ویل کېږي. اوس مونږ څه ته غیرت وایو؟ مونږ خپل زړه یخول دې ته غیرت وایو، خپل انتقام او د هغې جوش اغېشتل دې ته غیرت وایو، دې ته غیرت نه وایي. غیرت دې ته وایي بس د نبی علیہ السلام راوړل شوي حکمونه چې د هغې څوک خلاف ورزي کړي او تعالی پې غصه درشي، دې ته غیرت وایي. ستا بچی د پیغمبر او د رسول حکم نه مني، تعالی غصه درله، دې ته غیرت وایي. ستا ښځه لور بې حیایي کوي او تعالی پې غصه درله، دې ته غیرت وایي. ستا ښځه غلطي کوي او ته قاضي له بوځې، دې ته غیرت وایي. په خپله به انتقام نه اخلي، دې ته غیرت نه وایي. ستا ګاونډي دی او تا سره غلط سلوک کوي او تا تنګی، انتقام به نه اخلې، قاضي له به لاړ شې، دې ما تنګی، دا غیرت پوره کول شو. نو غیرت رونو پیژنې. غیرت په خپل جوش انتقام اغشتل او بل مسلمان ته د خپل حق نه زیات ضرر رسول، دې ته غیرت نه وایي. د الله او د رسول د حکم پابندي او خپل کور او خپل بچی او خپل ښځه د حرام او د فواحش او د بې سترۍ نه بچ کول، دې ته غیرت ویل کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي د 13 جمعه مې د هغه یو واقعه درته مختصر غوندې بیان کړې وه. ډېر زیات غیرتي و په صحابه کرامو کې. غیرت یې څو؟ غیرت یې دا نو چې چا به ته کور نیو هغه نه به یې ډزېسته. غیرت یې دا نو چې چا ته ځمکه ونیوله او د هغه نه ډز وباسم. غیرت یې دا نو چې چا ورته په بده سترګه وکتل او هغه له سزا ورکوم، دې ته غیرت نه وایي. غیرت درته ښیم د ده غیرت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، وی د الله رسوله دا ښځې کوله او مخګردي دا په پرده کې چول پکار دی چې دې مخونه پټ کړي. او هغه زمانه کې به ښځې، اوس هم زمونږ د پنجاب په دیهاتو کې دا رواج شته، ښځې به هم لکه د سړو بهر ته اودسماتي له تلې، د ښځو به ځان له ځای او مناسع ورته وایي او د سړو به ځان له ځای. سړي به اخوانه تلل، ښځې به د شپې تلې او هلته به اودس ماته او بیا به راتلې. دې رواج و چې په کور کې دننه اودس ماتول به هغوی ته شرم ښکارېده چې دا بدبویي کوي په کور کې. وی صاحب دا ښځې بارم دي اودس ماتي ده، او صاحب دا ښځې پړونې نه په سرئ، او که په سر کې مخې ښکارئ، دا خو ښه خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته بار وایي چې عمره زه خو د الله د حکم تعمیل کوم، که الله ما ته څه حکم کوي په هغې به عمل کوم، د الله د حکم نه بغیر زه څه نشم کولی. د ده غیرت ته اوس وګوره، دې به بار دروازه کې ولاړ و، د جومات نه بار به راووته، جنګ یې جوړو چې جګړه جوړه کړو چې الله څه حکم نازل کړي. ښځې به روانې وې، ده به آواز ورکړه، ای ښځو په قلار دی سم دی ګورې ځانونه پټ کې. په بله ښځه به آواز ورکړه، ای پلان کې ومې پېژندې ګورې ښه سر پټ کا. د نبي علیه السلام بیبي وه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها، هغه راووتله، په هغې هم چغه وویستله، ای سودې ومې پېژندې ګورې پټ سر ګرځه. بیبیانې راغلې نبي علیه السلام ته کېناستې، وی صاحب د عمر نه په لاره نه شو تللی، هره لار کې ولاړې، کله په یو ښځه چغه وباسي، کله په بله ښځه چغه وباسي، او چاته وایي لوپټه په سره وه، او چاته وایي غټ پړونې په سر کا. یو څو ورځې پس قرآن شریف کې رب العالمین حکم نازل کا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی،
او د بیبیانو متعلق بالخصوص یو حکم نازل شو د بیبیانو متعلق د نورو ښځو نه علاوه چې ښځو ته ووایه چې بس نن نه پس به کور کې دننه ناستې او که بهر ته وځې نو په غټ پړوني کې به وځې دې ښځو ته حکم وکړه یدنین علیهن من جلابیبهن چې په ځان غټ پړوني د پاسه راواچوي چې د دوی د سر ویښته او د دوی نوکان او د دوی لاسونو خپې چاته ښکاره نه شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خندا شو چې دا حکم نازل شو. نبی علیہ السلام دیر وغوښته وی ورشه عمر ته آواز کړي وی الله ما ته دا حکم نازل کړ وی د خدای رسول اوس میړه یخ شو. خلک وی چې ما لور په خپله بې ستره کړې او بازار ته مې وویستې. نن سبا دا رواج دی. او ما ښځه په خپله د ګوتې نه ونیوې او مارکیټ ته مې بوتلې او ما ځان سره ښځه په مخ کې سیټ کې کولاو مخ کېنولې چې خلک مې ښځه وویني چې دا څنګه ده. د خلکو دا خواهشي لیکن د حضرت عمر خواهش څه دی خپله ښځه خو څه کوي چې پردی مسلمان هم بې حیا نه د پردي سړي ښځه او د پردي سړي لور هم په پړوني کې ګرځي دې ته غیرت وایي. خدای دا غیرت په مونږ کې پیدا کړي. نو ښځه لور بې ستره کول او ښځه لور بې حیا کول او ښځه لور د کور نه بار ویستل او ښځه لور د سړو مخ کې کېنول دا بې غیرتي ده او دا په پرده کې ساتل دې ته غیرت ویل کېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر داسې ښه د شریعت یوازې د ښځې د پردې سره نه د شریعت متعلق د احد د بدر قیدیان ونیولی شو او یا کسان هغه ونیولی شو چې کم او یا کسان د مکې سرکرده کافرانو هغه زمانه کې غټ غټ کافرانو او یا کسان هغه گرفتار شو راوستل او تقسیم یې کړ. یو قیدي یو له ورکوي دا ته بوزه وې تړه بل قیدي بل له ورکوي دا ځان سره بوزه وې تړه او ډوډۍ ورکوه خیال یې ساتي. حضور پاک به د قیدیانو پوره خیال ساتي. کېناستل نبی علیہ السلام صحابه راوغوښتل میټینګ یې شروع کړ وی د دې قیدیانو سره څوک چا یو خبره کوله چا بله وې. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا رایه وه چې د الله رسوله فدیه به ترې والو جرمانه او پرېږدو په هغه جرمانه او په فدیه باندې به مونږ ځان له د جهاد سامان والو مونږ هم غریبانان تورې او نیزې او دی به پرېږدو خوشې به یې کړو مونږ یې څه کوو. دا هم د دوی تذلیل دی چې دا مونږ دوی ونیولو لاسونه خپې م ولو تړلو خوشې کړو. اکثر صحابه هم دا خبره خوښوله ځکه چې دا کم قیدیانو نو په دې کې اکثریت ټول د دوی رشته دارانو. یو پکې د حضور پاک ترو حضرت عباس یو یې پکې زومو حضرت ابوالعاص دغه وخت لا مسلمانان شوي نو یو پکې د حضرت عمر ماما او یو د حضرت ابوبکر صدیق زوی پکې د حضرت علی پکې رور و عقیل نږدې نږدې د چا زوی د چا پلارو د چا ترو د چا رورو دا نږدې نږدې خلک وو. غوښتل یې چې دا به پرېږدو خدای به مسلمانان جرمانه به ترې ویلو. نبی علیہ السلام حضرت عمر ته مخ واړو وی عمر ته خواړو غږ نه کوې وی صاحب زما په خبره به عمل ونه شي وی ته خو خپله رای پیش که کنه تجویز پیش که عمل خو وروستو خبره ده. نو وی زما خو داسې خوښه ده چې دا ټول قیدیان مړه کړو او داسې به یې نه وجنو زما پکې ماما دی زه به خپل ماما حلال کړم او د علي پکې رور دی دی به خپل رور مړ کړي او د ابوبکر صدیق پکې زوی دی به خپل زوی مړ کړي او د خدای رسول ستا پکې یو تره دی یو د زوم دی ته به دا دواړه مړه کړي. هر یو صحابي ته چې کم نږدې دی هغه به خپل نږدې وجني. عمره ډېره سخته فیصله دې وکړه وی زما غیرت هم دقه تقاضا کوي. دې ته اوس غیرت وایي په دین غیرت ځکه کافر دي مونږ سره په جنګ کې مخ په مخ مونږ نیولې دي مشرکان دي بوتانو ته سجدې لګئ که مونږ په دوی قادر شوي نه وي خو مونږ یې وجلو. نو زما زړه خو همدغسې فیصله غواړي چې همدا چل ورسره وکړو وی ډېره سخته فیصله ده. په اکثریت پرې باندې فیصله وشوه. اکثریت همدقه و چې دوی پرېښودل او فدیه او پیسې یې ترې واخېستې. قرآن شریف کې رب العالمین آیت نازل کړ د حضرت عمر د غیرت مطابق آیت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا. تاسو
د دنیا د پیسو په وجه باندې دوی جمدي پرېښودل. د عمر چې کوم غیرت و هغې چې کومه تقاضا کوله هغه چل به م کړی دا ټول قیدیان به م وجلي ښه مو نه دي کړی. خو الله هم حکم مخکې نازل نه کړ وروسته یې نازل کړ. دې دپاره د الله هم په دې کې دا حکمت و. دا حکم کې دا مطلب و چې دا کافر ویریږي که مسلمان له په ګوتو ورلم خو بیا به مې وجني نو کېدی شي خدای مسلمانان کړي. او دا الله پکې دا حکمت و چې دا خوشي شي او پرېښودلی شي خدای به مسلمانان کړي. نو رب العالمین واپس په دې کې اکثریت مسلمانان کړل. غیرت دې ته وایي. اوس غیرت به د الله دپاره کې د خپل انتقام او جوش ختمول دې ته غیرت نه وایي. د الله او د رسول د حکم تابعدارۍ کې دا مې پلار دی کافر دی دیم نه پرېږدم، دا مې رور دی کافر دی د سره هم تعلقات قطع. وره په دې اللهم انا کې چې مونږ په دې ویترو کې وروستو کومه دعا کوو دې کې یو ټکي دی مونږ یې وایو خو عمل پې مونږ ونه کوو. دې کې یو ټکي دی هغه ټکي څه دی؟ نخلع ونترک من یفجرک. نخلع ونترک من یفجرک. یا الله چې څوک ستا نافرماني کوي مونږ به هغوی سره تعلق قطع کوو، هغوی سره به تعلقات نه ساتو. په دې عمل مونږ وکړو نه. کم بچی کم رور چې د الله تعالی نافرماني کوي مونږ سره تعلق قطع که په دې بنیاد چې د خدای نافرمانه دی نه. کم زوی چې د الله نافرمانه دی مونږ تعلق ور سره قطع که چې د الله نافرمانه دی نه. نخلع ونترک من یفجرک. هغې کې دا قید نشته چې پردو سره به تعلق ختمه نه. من یفجرک که ستا زوی دی او که ستا پلار دی او که ستا رور دی خو چې د الله نافرماني کوي مونږ تعلقات به ورسره قطع کوو. دې ته غیرت وایي. غیرت ګورې رونو دې ته چرته هم نه وایي. د غیرت معنا وپېژنئ. دې ته غیرت نه وایي چې جوش سړی. دې ته غیرت نه وایي چې د چا نه انتقام اخلي. دې ته غیرت نه وایي چې د چا نه بدل واخلي. او دې ته غیرت نه وایي چې خپل زړه سوړ کړي. دې ته قطعا غیرت نه وایي. غیرت دې ته وایي چې د الله او د رسول د حکم مطابق یو سړی نافرماني کوي هغه سره تعلق قطع کوي، او د الله او د رسول د حکم څوک خلاف ورزي کوي هغه سره تعلق قطع کوي، او د الله او د رسول د حکم خلاف ورزي کوي ستا د لاس لاندې وي هغه ته د الله او رسول ورسوي او د الله او د رسول د حکم یې پابند کوي. دې ته غیرت ویل کېږي. مونږ د غیرت معنا غلطه کړې ده او دا غلطې د غیرت چې کومه غلطه معنا مونږ کړې ده د هغې د وجې نه زمونږ په معاشره کې دشمنۍ او فساد او فتنې جوړې دي او خدای پاک دې زمونږ معاشره د دې نه بچ کړي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دقه غیرت کوم وخت چې ایمان راوړي حضرت عمر رضی الله عنه او د ایمان نه پسې غیرت ته وګوره. دا د غیرت یو څو مثاله درته ښیم چې تاسو پرې پوه شئ چې غلطه معنا د غیرت استعمال نه کوي. د مکې کافرو د نبي علیه السلام خلاف میټینګ راوغوښت. دا لومبۍ زمانه هغه زمانه وه چې حضور پاک مبارک په دار ارقم کې دیره و او پټ به خلکو ته تبلیغ کو، دعوت ته دین به یې ورکو. دار ارقم د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو رپوټې غوندې کور. اوس خو په صفا مروه کې توسیع شوه، نوې د صفا مروه یو نوې برنډه جوړه شوه. نو په هغه توسیع کې هغه دروازه ختمه شوه. یعنی مخکې پروس کال هم دغه دروازه وه، پروس کال پورې وه. هلته یو دروازه وه د صفا د غونډۍ سره خوا کې او په هغه دروازه یې لیکلي و باب دار الارقم. او دغه دی د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه صحابي کور و حضور پاک په پکې پټ ناست و خلکو ته یې دعوت ورکو. د کافرو میټینګ و چرته پیدا کې او د سره څوک د نبي علیه السلام نوم یې په بده واغېسته. دې نوجوان و حضرت عمر فاروق دې پاسېد یاره تاسو ټول د ده نه تنګ یې او علاج یې چا سره هم نشته، زه ځم دلته کښېنئ چې ونه خوځئ او د نبي علیه السلام نوم یې واغې چې د هغه سر درته دلته راوړم. کافر ورته لاسونه وټپول چې زنده‌باد دا ته کول شي. توره یې واغېشتله. په لاره ځي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو صحابي دی هغه وله په مخه ورغی. هغه سره هم توره ده. عربو به لکه د قبایلو خلکو دا قبایل ټوپک غاړه کې ګرځئ. عربو هغه زمانه کې تورې وې هر چا به غاړې ته توره اچولې وه. حضرت عمر جوش کې روان دي توره ورسره دی. عمره څه کې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت. یاره زمونږ د دین پسې خبرې کوي اوس نوي دین یې راوړی دی او زه ورځم او به ځنې بېغمه کوم. او ورته څه وایي وی عمره دا کار نشي کولی. ولې نشم کولی؟ وی د هغه خو ډېر لوی قوم دی، بنو هاشم سره به څه کې، دا قوم بل شاخې دی بنو المطلب هغې سره به څه کې.
بنو زهره قبیله ده، هغې کې واده کړی د هغوی سره به څه کوې؟ د دې ټولو طاقت لرلی شي؟ دی پوه شو، وی داسې معلومیږي لکه تم صابي شوې. توره ورپسې ور مخامخ کړه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه پسې، هغه هم ورپسې توره راویسته، وی ما پسې مه نیغېږه، لاړ شه چې ته د کمې ډېوې رڼا وجل غواړې، د هغې رڼا ستا د خور او د اوښې کور ته ننوتې ده. د یو غیرت ورته ور واچو، ورشه اوس هلته ورشه، ما څه کې؟ بس توره واپس کړه، لاړ اوښې کره. سعید ابن العاص رضی الله عنه هلته لاړ، چې دوی څنګه ورغې، هغې ځان پسې دروازه بنده کړې وه د دننه نه، او یو استاد یې د حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه، هغه ورته قرآن شریف ښو، او قرآن شریف په څه باندې لیکلی و، داسې د قرآن شریف په څه لیکل شي په څه باندې لیکلی و، او ورسره دی. دې بار ودرېده چې اندازه یې واخېسته، نو خبره ټیک وخته، او دا خو رښتیا خبره ده، دا خو دوی له څوک ملا صاحب استاد راغلی دی، او دوی ته خو عمر قصې شیخی کې هغه پیغمبر یې وایي. دروازه یې ووهله، چغه یې کړې دروار لر کې، هغې خو پوه شو چې عمر راغی. دا خور یې د استاد ته وایي، وی داسې کار وکړه چې ته خو ځان پټ کا، او زه خور یم او دی اوښې دی، مونږ به سره ګورو، خو هسې نه که تی مخامخ ولیدې په تا غزارونه کې. دې غریب یې د کټ لاندې پټ کړه، خو هغه دونه په تلواره وه چې هغه کم سیز باندې په سرمن باندې د قرآن شریف آیت لیکلی شوی و، اتې پار پاتې شو. دی چې راننوت په هغې یې نظر ولګېد، ښه تاسو صابیان شوې، او اوښې سره مشتو ګریبان شو، او په دومره مشتو ګریبان شو چې هغه د تورې په هغه سټی به یې د اوښې واو. دی خو بهادر ډېر زیات، انتهایي بهادر و. د تورې په سټی یې د اوښې واو، او په پرزونه شو. دا خور یې راله په دا منځ کې خلاصې کوي، چې دې خلاصې کو، نو حضرت عمر خو هغه ته هم هغې ته هم غوسه وه، داسې اوچت کو، دا خور یې په دې مخ په یو څپېړه ووهله، او داسې مضبوط غزار یې ورکړ چې د خور د مخ نه د وینو دارې د عمر په دا مخ را پرېوتې. همدا عمر خور وه. دا غیرت او دا جذبه بیا په دې کم سړي کې چې وي د هغه بچو کې وي، همدا هغه خور وه، او د هغه رونو کې هم وي. وی ښه زه دې ووالم چې څه دې خوښه یې عمره، لاس د خلاص او توره در سره ده، زم مسلمانه شوې یم او زما دا اوښې مسلمان دی، زه به هم دا اعلان کوو درته نن، څه دې خوښه یې کوه، مونږ وجنې او کار سره سره کوې. چې ده د دې خور دې وینو ته وکتل که نه، په سړي کې رحم راځي، او هغه وینې خو د ده په دې مخ را پرېوتې، او د خور هغه جذبې ته یې وکتې، نو توره یې کېښوده. وی دا څه دي؟ دا قرآن شریف چې په کوم سیز لیکلی شوی هغې ته اشاره وکړه. وی دا څه دي؟ وی دا زمونږ قرآن دی. وی دا ماله راکې؟ وی تاله نه درکړو ده، ته خو پلیت یې، ته خو کافر یې. وی ګوره ماله راکې ده، دې کې به خیر وي. وی نه درکړو، ته خو پلیت یې او کافر یې، لاس ته اخلاص. خو چې ده دا خبرې شروع کړې او د نرمۍ خبرې شروع کړې، نو حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو چې قصه بدلېږي. حضرت د کټ نه لاندې نه راووت، او در راوتو سره یې ول آواز ورکړه، وی عمره ابشر مبارک شه، قسم په خدای چې بېګا د دواړو جهانو مبارک سردار ستا د ایمان دپاره په الله په دربار کې سوال کړی دی. حضور پاک دا د زیارت ورځ و، د جمعې شپه وه چې دعا یې وله غوښتې وه، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدایا په دې عمرینو کې دوه کسان دي، یو مسلمان که اسلام له پې عزت ورکه، غلبه ورکه، یو عمر فاروق و د عمر نومو، او د ابو جهل نوم عمر ابن هشام و، د هغه عمر د عمر، نو عمرین لفظ استعمال شو، د ده د دې نوم له غلبه ورکړه. وی دعا ستا په حق کې قبوله ده، مبارک دې شه. دې غلې شوې دا پاڼه، خو دا کاغذ دا شی خو راکړې چې زه ولولم. وی دا نه درکړو چې تر څو دې ځان نی پاک کړې. وی په څه به پاک شم؟ وی اولامبه، ډېر نرم شوی و، الله زړه ته هدایت ورچولو، لاړ وی لمبل. چې وی لمبل، وی ده که نه اوس راته دا ووایه دې کې څه دي؟ اتفاقا په هغې کې لومبي آیات عجیبه و. لومبي آیات دا و، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری. دا لومبي آیات و، انی انا الله چې ظالم، لا اله الا انا، ما سره بل څوک شریک نشته، زه یو خدایم زمانه ما سوا بل څوک نشته. جګړه خو د حضور پاک د مکې د مشرکانو سره په دغه ټکي وه
چې هغوی الله له شریک ګڼه او الله وایي ما له شریک نشته. انی انا الله ظالم، بېشکه په تحقیق سره لا اله الا انا، بل خدای بې زمانه نشته، فاعبدني، خالص زما عبادت وکړه، واقم الصلاة لذکري، او کما یادې لمونځ وکړه. آیات مجیبه وی نبی علیہ السلام کم دی ما ورله بوزه، بس دی خوشحاله شو. هلته نبی علیہ السلام ته اطلاع رسېدلې چې صاحب عمر ستا د مرګ په تکل راوتی دی او توره ورسره ښکاره ده اوچته کړې ده. صحابه هم پریشانه دي، نبی علیہ السلام هم پریشانه دی، هغې هم دروازه بنده کړې ده. دې خوا الله انقلاب راوست چې دې ورغلل دروازه. نبی علیہ السلام د ابو طلحه رضی الله عنه نه اس وغوښته او بغیر د کتې نه په هغه بربند اس د پاسه سور شو او صحابې پرېښودل او په یو منډې چې د کم طرف نه اواز راغلی هلته یوازې اس غله او منډې والې. لږ ساعت پس صحابه وایي نبي علیه السلام څه شو؟ وایي خو هغه اواز پسې لاړ چې د کم ځای نه اواز راغی چې دشمن در روان دی. ګور یوازې ټول علاقه به چکر ولګه واپس راغی. چې واپس راغی وایي اسم نشته مه یارېږئ، دا علاقه ما وکتله اسم نشته. دا د حضور پاک بهادري و. چېرته په یو جنګ کې نبي علیه السلام وروستو شوی نه دی. د حنین جنګ او په هغې کې صحابه کرام 12,000 کسان، 12,000 صحابه و او هغوی د خولې نه یو خبره وختله، وی نن به مونږه چېرته هم شکست ونه منو، ځکه چې مونږ نن ډېر زیات یو، دومره تعداد د مسلمان بل وخت کې نو د حنین او د حوازن تیرانداز و هغوی د غشو ویشتو ډېر ماهران و، هغوی ورته د غرونو په دا درو کې پټ ناست و. صحابه په یو جوش کې روان دي. نبی علیہ السلام مبارک په خپله یو سپینه قچره وه په هغې د پاسه سور و. صحابه څه مخکې دي څه وروستو دي. ناګهانه د غرونو د هغه درونه پرې د غشو باران شو. چې باران شو ناګهاني به څوک یو خوا تښتېدل څوک بل خوا تښتېدل. چا داسې منډه کړې چا داسې منډې کړې چا داسې منډې کړې. نبي علیہ السلام سره صرف 12 کسان پاتې شو، ټول باقي لاړل. او یو صحابي فرمایي ابو سفیان ابن حارث دا د حضور پاک د تره زوی دی، په دغه سفر کې مسلمان شو. هغه وایي ما به د هغه قچرې هغه واګې نیوې چې نبي ته مخکې نه شي په غشي ونه لګي. واګې مې نیوې او راروستو کوم مې دا قچره او نبي علیه السلام به زور ورکو چې پرېږده مخکې کېده. ما به زور ورکو چې دا قچره مخکې نه شي او هغې وله پونده ورکوله چې نور هم مخکې شي دا قچره. نو وی چې هر کله پوه شو چې زه خو قچره نه پرېږدم چې مخکې شي او حضور پاک خو مخکې هغه د خپلې بهادرۍ تلل غوښتل. وی د هغه قچرې نه کوز شو او کافرو ته یې اواز وکړو انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه پیغمبر یم ګورې دروغ خبره نه ده او زه تېښتې والا نه یم د عبدالمطلب زوی یم. او بیا چغه کړې ای د حدیبیې خلکو څه شوې؟ ای انصارو کوم خوا لاړې؟ نو خلک راغونډ شو، نو جنګ یې وکړو. نو بیا هغه تیراندازو هغه کافرانو له شکست ورکړ. نو یو صحابي فرمایي وی زما د قسم په خدای جون مې د حضور پاک سره تیر شوی دی، دروغ نه ویم. وی زما د قسم چې د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت ما نه دی لیدلی. جنگ کې چرته منډې نه راوالي، چرته وروسته شوی نه دی. احد کې کافران پرې راغونډ شو، ګورې د غاښ مبارک یې مات شو. صرف دونه یې وکړل چې یو صحابي ورته اوږاړه مه کړه او خوا کې یو غار و، هغه غار ته به راوخت کېناسته، نه ده منډه والې. داسې حالت پرې راغی چې 4 صحابه ورسره پاتې شو، باقي ټول تتر بتر شو او کافر دومره نږدې رالل چې د تورو غزارونه یې پېښور وکړل. دا مخ یې ولګېد، مخ په توره د نبي علیه السلام هغه مخ باندې د اوسپنې ټوپۍ وه، د هغې هغه کړی په دا مخ کې ننوتې، لیکن حضور پاک د ځای نه قدم نه دی غشت. بهادري په دین دا غیرت دی. بهر کیفه چې دا عمر فاروق رضی الله عنه څنګ ورغی، نبي هم چاوی هغه صاحب راغی، ګورې تش لاس یې ورمنډه کړې، توره ورسره نه وه. وی تاسو مور دی زه ورځم. وی که دې په ښه نیت راغلي نو ارکلې به ورته ویم، او که دا عمر په بد نیت راغلي نو قسم دی چې د ده په توره به ترې راسر وه. او چې څنګه ورغې دروازه یې کولاو کړه نو عمر سره خو توره وراننوت. نبي علیه السلام دقه ګریوان نه ونیوه، دې ځای نه کلک ونیوه په تش لاس باندې. وی په څه نیت راغلی؟ حضرت عمر وایي وی چې د نبي علیه السلام لاس زما ګریوان نه راغی. وی قسم په خدای چې د سر د ویښتو نه تر نوکه پورې خولې رانوبېد. په څه نیت راغلی؟ وی ما چې صاحب د اسلام په نیت. کور کې چې څومره مسلمانانو ټولو وی الله اکبر د خوشحالۍ نه. دا یو 40 مسلمانو، دا نه مخکې 40 کسان مسلمانان شوي.
وی کلمه راته وښایه. نبي اسلام ورته کلمه شهادت وښو، الله مسلمان. غیرت پکې راځو. چې کله مسلمان شو وی د الله رسوله ته برحق پیغمبر وی او وی دا دین چې دا تا مونږ ته وښو وی دا هم برحق دین دی. نو وی دا کور کې بیا پټ ولې ناست یو؟ وی ما ته د الله حکم لا نه دی شوی چې بار ته وځه. دقه حکم شوی چې زه چې څه کوم عمره د الله په حکم کوم. الله چې څه وایي وی نو زما غیرت خدا تقاضا نه کوي. ګوره بیا د غیرت ټکې راغی. زه خو لاړم او د مکې کافرانو ته اورومه، تورې واغېشته. اوس هغې خو په دې تمه دي چې د نبي علیه السلام سر به راوړي. دې لار د بیت الله په خوا کې هغې ته مخامخ. هغې حیران سړی خو زمونږ مجلس ته رانغی، هغه بیت الله سره ودرېده. چغې کړې وی که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده. تورې داسې اوچته کړه. او که څوک مې نه پېژني نو انا عمر بن الخطاب، زه عمر د خطاب زوی یم. مخکې کافر وم، د حضور پاک دشمن وم، او اوس مې د نبي علیه السلام په لاس بیعت وکړه مسلمان شوم، او کلمې شهادت یې په زوره واوروله. او که د چا لاس کې زوري را میدان ته دي نو ګرمې ځمکې له څو خپه نه وړي بیا. چا کې جرأت نو چې مخکې شوی وي، دې ته غیرت وایي. دین مخکې کول، په دین کلک ودرېدل، د الله او د رسول حکم لاس کې نیول، او چې څوک د الله او د رسول حکم ماتوي هغه سره قطع تعلق کول، دې ته غیرت وایي. خپل انتقام سړول او خپل جوش اغېشتل، او د څپېړې بدل په ټوپک اغېشتل، او د وږي ماتولو بدل دا په ټوپک اغېشتل، او په معمولي خبره مسلمان کندل او بېعزته کول، دې ته غیرت نه وایي. غیرت دقه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ نو په معراج کې هلته مختلف څیزونه ولیدل. نو یو محل ډېر مزېدار علا، یو ډېر مزېدار، او د هغه محل په خوا کې یو ولبې ده. نبي علیه السلام فرمایي چې محل هم ډېر اعلی او چې د هغه محل مخې ته کومه ولبې دله هغه ډېره خشته اوبه وې، او په هغه وله کې چې کوم کاڼي و نو هغه داسې د هیرې او یاقوت او زمرد او مرجان، او یو حوره ناسته د خشته د هغه ولې په غاړه اودس کوي، په مخ اوبه اچوي. وی ناشنا دا وه چې په مخ به لپ اوبه واچولې نو د اوبو هغه څاڅکي به لکه د ملغلرو لاندې بېدل. وی ډېر حیران شوم. د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې جبریل دا محل د چا دی او دا ښځه دا څوک ده؟ وی ته دې په خپله تپوس وکړه. نو دې دنیا کې سړی مکلفې ښځې ته نشي کتی، او هغې دنیا کې سړی بیا مکلف نه دی. ورنږدې شم تپوس مې ترې وکړو ته څوک یې او دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی، بلال یې نوم دی، حضرت بلال، دا د هغه محل دی. او ته څوک یې؟ وی زه الله مغله پیدا کړم، د هغه په انتظار شپې ورځې تېرو. وی چې لږ مخکې شوم د هغې نه مې یو عالي شان محل ولید، داسې محل مې چې د په سترګو نه ولیدې، او د هغې نه 4 ولې بار راوتې وې، یو د پیو، یو د شاتو، او یو د اعلی مزېدارو اوبو، او یو د شرابو. وی مې چې دا بلا د چا محلي؟ وی زړه کې مې دا راغله چې ممکن ده دا زمی. وی تپوس مې وکړه د جبریل علیه السلام نه چې دا محل د چا دی؟ دا خو د هغې نه هم اعلی دی او ډېر مزېدار دی. وی دا ستا یو بل امتي دی چې عمر فاروق یې نوم دی، دا د هغه محل دی. بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي عمره، وی زړه کې مې دا راغلل چې ستا دې محل ته وردن نه شم، او یو پوټی یې وګورم چې دا به دننه سینګی، خو ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه شو. ګوره غیرت وي ستا را مخکې شو، ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه شم، چې هسې نه تاله پې غوسه را نه شي چې زما کور ته بغیر زما د اجازت نه ولې تلې، زه لا نیم تللی او تا زما کور ولیده. وی د حضرت عمر فاروق د سترګو نه اوښکې وبهېدې، بېکه اغارو یا رسول الله، د خدای رسوله زه په تا غیرت کومه، دا خو ما دپاره فخر دی چې زما کور ته ته ننوتې وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو د غیرت خبرې کوئ او انا اغیر منکم، ستاسو نه زیات غیرتي زیمه. والله اغیر مني، الله زما نه زیات غیرتي دی. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دې وجې نه خو دا د ګناه څیزونه او دا فواحش او د زنا دا څیزونه حرام کړي دي، لکه د سړي خپله لور، خپله خور، خپله وینځه او خپله نوکره چې بدعملي کېدله پې غوسه ورځي، نو د مخلوق دا خویندې ښځې دا د الله وینځې دي چې دوی بدعملي کوي، پروردګار له پې غوسه ورځي، ځکه الله دا حرام کړي دي.
د سړي خپل مالي او دا ته بل څوک تختی دله پې غصه وردي نو الله هم په دې غصه کېږي چې دا د ما بندرې دا د مال ته ولې تختی نو وروڼو ګورې غیرت دې ته نه وایي چې دا موږ پښتانه ورته کوم غیرت وایو خپل انتقام اخیستل او خپل د زړه جوش څړول او په معمولي خبره بل مسلمان سره تعلق قطع کول او هغه وهل او ټکول او د هغه بېعزتي کول دې ته غیرت نه وایي د الله د حکم خلاف ورزي چې ستا په زړه کې غصه راشي دې ته غیرت وایي که ستا زوی کوي که ستا ښځه کوي که ستا لور کوي او که ستا ګاونډي کوي خو چې د خدای د حکم خلاف ورزي راشي او ستا زړه کې خفګان راغی ستا زړه کې غصه راله او ته ویره د خدای دپاره ورسره تعلق قطع کوم دې ته غیرت ویل کېږي دغه غیرت ته خدای پاک زمونږ نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی یو صحابي وی صاحب ایمان ته مېړه کېږي دغه وخت کې لا مسلمان شوی نو ایمان ته مېړه کېږي خو ما د زنا نه نه صبرېږي د دې یو څیز اجازت پکې راکړه اوس که بل څوک وي نو څپېړه به ورکړو چې ښه ته په اسلام او په ایمان کې د بدعملۍ اجازت غواړې دا پکې نشته لیکن حضور پاک مبارک د غیرت د تقاضا په مطابقت هغه پوهیږي په داسې طریقې پوهیږي چې وی ښه ته پکې دا ګناه لري اجازت غواړې وی یو وی دا زنا دا ګناه خپلې خور له خوښې چې ستا خور سره څوک دا ګناه وکړي وی قربان شم د الله رسوله نه زه خوښوم نه به بل څوک خوښ کړي وی لور له خوښې چې ستا لور سره څوک دا ګناه وکړي وی قربان شم د الله رسوله نه زه خپلې لور له خوښوم او نه به بل څوک دا ګناه خپلې لور له خوښه کړي وی ښځې له خوښې وی قربان شم د الله رسوله نه زه خپلې ښځې له خوښوم او نه به بل انسان خپلې ښځې له خوښه کړي وی مور له خوښې وی د الله رسوله قربان نه به زه مور له خوښ کم دا ګناه او نه به بل څوک خپلې مور له خوښه کړي نو وی ښه ته دا ګناه ښځې له خور له لور له مور له نه خوښې نو چې څه چا سره کوې به څوک کړي ته خو اوس وایې چې بل څوک بې خوښه نه کړي ته چا سره دا ګناه کوې خو یا به د چا ښځې د بل انسان یا به د چا لوري او یا به د چا خوري او یا به د چا موري بس وی د الله رسول زمارې په توبو توبوي بس سوچ یې نو که نه سوچ یې راغی چې څنګه زه دا غیرت کومه چې زما لور دې بدعمله ني زما خور دې بدعمله ني زما مور دې بدعمله ني او زما رشته داره زنانه دې بدعمله ني نو بل انسان هم داسې غواړي که نه ته خو دا نه خوښې چې زما خور سره څوک دا چل وکړي زما ښځې سره څوک دا چل وکړي نو ته چې دا ګناه کوې دا به هم د چا خور او د چا ښځې سره یې که نه نو هغلی ولې خوښې زما وروڼو غیرت دې ته وایي چې کومه ګناه ځان له نه خوښې بل له مه خوښوه کومه ګناه خپلې زنانه له نه خوښې بل له مه خوښوه ته دا نه خوښې چې زما خور یا زما ښځه دې په لاره روانوي او نور څوک دې ورته وګوري نو ته بیا پردی ښځې او پردی خور ته ولې ګورې دې ته غیرت وایي دا نه خوښې چې زما خور ته دې څوک وګوري نو غیرت یې دا دی چې ته هم پردی خور ته مه ګوره که نه دا نه خوښې چې زما لور دې سرتور سر وګوري ګردي او خلک دې ورته ګوري نو غیرت یې دا دی چې پردی لور ته هم بیا سرتور سر مه ګوره که نه دا نه خوښې چې زما لور باندې څوک تهمت ولګوي نو په پردی خور هم تهمت مه لګوه دې ته غیرت ویلې کېږي هم پېژنده غیرت دې ته نه وي چې خپل جوش سړوه او خپله غصه ښکاره کوه نه د الله د حکم تابعداري کول او چې څوک د الله د حکم خلاف ورزي کوي خصوصا د بدعملۍ ګناه نو په هغې باندې خپل زړه کې غم او خپل زړه کې غصه ښکاره کول دې ته غیرت ویلې کېږي خدای پاک دې په مونږ کې اسلامي او دیني غیرت پیدا کړي دعا وکړئ خدای مونږ کې دیني غیرت پیدا کړي او خدای د بدعملونو او د فحاشو نه زمونږ د امت او زمونږ د خویندې لونه او دا د مسلمانانو زنانه محفوظ وساتي زمونږ په کورونو کې زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي خدای مونږ د رسوایۍ نه وساتي الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت د حضور پاک په طریقه باندې روان کړي د شیطان د نقش قدم او د نفس د خواهشاتو نه الله مونږ په امن کې وساتي د چا په زړه کې څه قسمه حاجتونه وي پروردګاره هغه حاجتونه ورته پوره کړي او خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي زمون په دې وطن کې پروردګاره امن او امان راولي څوک چې دین سره مینه کوي الله او رسول سره مینه کوي ته ولې په زړه کې دا مینه نوره زیاته کوي او چا د څه پریشانۍ غمونه مشکلات دي هغه پریشانۍ غمونه مشکلات ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله د سړي په مال کې د مور حق زیات دی او که د ښځې دا چا خپل حق دی د مور خپل حق دی او د ښځې خپل حق دی د ښځې ډوډۍ دا په سړي ده
دی به ورکوي، جامه به م ورکوي. زمونږ په دې زمانه کې په دې رواج چې ځکه مونږ ښځې له خپل مهر نه ورکوو، او د مور دا حق دی چې د مور د ډوډۍ د هغې د جامې او د هغې د پیزار، نو د مور خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی، د هر چا د حق به خپل خیال ساتي. د یو سړي د زخم نه همیشه وینه یا پیپ بیږي او بندېږي نه، دی به مونځ سره څه کوي؟ دی به دا چل کوي چې د هر وخت دپاره به اودس کوي. بعض انسان یې د هغه د وجود نه همیشه متیازې بیږي او واړه بول یې نه ودرېږي، یا وینه یې د وجود نه همیشه بیږي، نو دی به د هر وخت دپاره اودس کوي. لکه ماسپښین وخت دپاره اودس وکړو، نو په دغه وخت کې چې څومره مونځونه یې هغه دې پکې کوي. مازدیګر وخت له بیا اودس کوي، نو د مازدیګر په دغه وخت کې دی بیا د مازدیګر مونځ هم کولی شي، قضا هم کولی شي، او د ماښام دپاره به ځان له اودس کوي، نو بیا د ماښام مونځ هم کولی شي، قضا هم کولی شي، سنت هم کولی شي، نفل هم کولی شي. او د جامې د بچ کویدو دا طریقه ده چې په زخم باندې کپړه وتړي، نو که کپړه د وینو کېږي نو خیر دی، خپلې جامې دې محفوظ ساتي. دا دروغ دي. ښه، یو مولوي صاحب دا مسله کړې چې په جنت کې به د نسوارو او د چرسو او د اپیمو غټ غټ غرونه وي، هلته د نسوارو او د چرسو د اپیمو غرونه نشته. ښه، او د قرآن د دې آیت نه معلوموي چې ما تشتهي الانفس ولکم فیها ما تشتهي انفسهم، او دنیا کې شراب. ګوره په دې ځان پوه کې جنت کې چې د انسان څه زړه غواړي هغه میلاویږي. نو که د چا په زړه کې دا راشي چې بیا به زه نسوار غواړم، چرس او سګرټ په غواړم، دا به میلاویږي که نه؟ کوم چې ناجایز څیزونه دي د هغې خواهش په اړه کې نه راځي، د هغې خواهش په اړه کې قطعا نه راځي. نه به د چا په اړه کې دا راځي چې د زنا وکړم، نه به د چا په اړه کې دا راځي چې پردی ښځې ته دې وګورم، نه به د چا په زړه کې نسوار راځي، نه به یې سګرټ راځي، او نه به یې بل شی راځي، او نه به یې بل شی راځي. شراب که په جنت کې شته د دنیا د شرابو په شان بني. د دنیا قرآن شریف کې الله فرمایي چې په جنت کې شراب شته، لا فیها غول ولا څنګه دی چې په هغې کې نشه به ني او نه پکې سرخوږي وي، صرف خوند به وي. لکه د دنیا شراب د انګورو شربت دی، یا د کجورو نه جوړېږي، د کجورو یو مخصوص شربت دی، نو وجود له طاقت ورکوي، خوند پکې دی، یره نشه پیدا کوي. نو د اخرت د جنت په شرابو کې به هغه خوند، لذت، د وجود طاقت وي، نه به نشه پیدا کوي او نه به سړی بېهوشه کوي چې د سړي نه غول او متیازې بیږي، دا شی به پکې نه، د خوند دپاره به استعمالېږي. نو کوم چې ناجایز او ګنده څیزونه دي هغه د انسان په زړه کې نه تېرېږي، او صحیح څیزونه به د انسان په زړه کې تېرېږي. دا بعضې څیزونه داسې دي نو چې دې کې د احتیاط نه کار اخلي. د جنت څیزونه بعضې خلک د ټوکو په خیال استعمالوي، او هغې پورې خندا کوي او ټوکې کوي. د جنت څیزونه یا د دوزخ څیزونه دا د الله حکمونه دي، دې پورې استهزا کول، دې پورې ټوکې کول، او یا دا په ملنډو په ټوکو په مسخرو کې استعمالول. لکه بعضې خلک دا کیسټې بندوي، څوک پکې فرشتې یادوي، او څوک قبر یادوي، څوک جنت یادوي. دا ګورې کفر دی، کفر. الله دې د داسې ګناهونو نه ساتي. دا ښه نه دي جي فلم چې د هر چا دی دا ګناه ده، که د پیغمبر دی او که د بل چا دی.